عزتمندو باران دی راغلی دا کار زمینه ورته مساعده کړې دغه ماشومان د خوشحالي یو احساس کوي خو دوی چې دغه د ماشومانو دغه کاکا دی فامیل دی نو دوی ته مې یو کار زمینه مساعده کړې ده باران ده په دې باران کې راغلی یم ښه چاره ورکړه دوی ته عزتمندو دغه خیال د مسکینانو ساتي خدای استا لقای مقصد خدای استا رضای مقصد خدای استا رضای مقصد بیا د یو ناچار وړمن کورنۍ خدمت ته راغلی یم ډېره سخته باران هم ده خو دغه دروازې وګورئ چې دروازې نشته دی دروازې ورته وښیې وه عزتمندو دغه بل صحنه وګورئ په دې اطاق کې یو داسې خور اوسېږي دغه د اطاق عزتمندو دغه باران دی دغه کړکۍ دی وګورئ د عاشدار نه دننه اوبه راځي عزتمندو د دغې مور خدمت ته راغلی یم تقریبا دغه دویم پړاو مرسته ده چې دغه د مور خدمت ته حاضرېږم مخکې پړاو مرسته مې د خوراکي توکو مرسته کړې وه بیا نو دغې مور سره ما ژمنه کړې وه چې بیا به راځم او انشاءالله یو کار زمینه به ورته مساعد کوم نو یو ځل بیا دغه د مور هغه د ژوند کیسه واورئ څنګه د مور ژوند کیسه د باران هم ده چې دغه سیالات دي رامانې چې کوم دغه وسه کوم شی نشته دی باران یې هم رامانې ورېږي لاړ شم سبو له مغه مرسته وه چې تا راسره کړې نور چې وسه نشته دی دا څو ورځې رامانې داسې تېره شو دې مسلمانانو د ګاونډیانو لاله وظیفه راکړه هغه هم وخوړله بله ورځ تلې وم داسې لاړم صحابه مې کول په پټي کې پیژن مې نه خو داسې مسلمان رامن دا پېښ شو ویله مورې څه کوې ما ورته ویله بچې صحابه کومه ویله دا ولې کوې مورې ما ورته ویله بچې کور کې څه نشته ماشومانان مې وږي دي بیخي څه نشته دی څه نه پیدا کېږي او صحابه مې کول بیا ده راته ویله چې مورې دا نو صحابه چې وکړي څه شته دی خورې ما ورته ویل بچې خدای شته دی نور څه هم کور کې نشته دی خو لګیا یم صحابه کوم همدا وړم او پخوم یې خورو سره پیدا شي خو کوم یې چې نه نو څه به وکړم ګرځم پسې عزتمندو په کوم اتاق کې چې زه ناست یم باران دی دننه اتاق ته باران راځي او دغې مور د صحابه خبره وکړله په دې چې دغه مسیح دي تاسې ګورئ دغه ټول تقریبا دا مسیح ټول ښه وه دا یې مسیح دي خو زامن یې بېروزګار دي مه درېږي بچه کښېنئ بېروزګاري ده کارونه نشته دی او دغه د بېروزګاري لامل دی چې په کور کې د خوراک دپاره څه نشته دی نور عزتمندو اکثر په افغانستان کې د افغانستان حالت تاسې وګورئ هغه خلک چې لیسانس دي ماسټري کړې ده هغه بېروزګاره ګرځي نور دغسې هغه خلک چې بې سواده دي نور هغوی ته به څه کار پیدا شي زامن دې څه کار کوي یا نه کوي کار مزدوري نشته دی که نه څه نه پیدا کېږي نه څه نه پیدا کېږي وګرځي څه هم نشته دی سبې ته کور ته راځي ماشومان در نه څه نه غواړي روزانه صحابه ورکړي غواړي نو دغه صحابه خوري نو چې څه پیدا شي څوک وظیفه راکړي واخلي چې نه یې په ناره ناست دي ښه ښه څو زامن دي زامن مې شکر دی درې دي خو دغه دوه رنځوران دي داسې دي چې بیخي د کار نه دي او دا یو هلک دی چې دا ریړه ګرځوي دا ریړه چې مې ورله واخیستله عزتمندو خدمت ته یې راغلی یم خوراکي توکي به نه ورکوم په دې چې دغه د مور دغه یو څو زامن دي ځوانان دي نو هغه بنیادي کار کوم غواړم چې ورته یو کار زمینه ورته مساعد کړم بېروزګار دي کار کول غواړي خو کار نشته دی نور انشاءالله توریشن دا یې وچې دي دونه څه نشته چې وکنه دونه څه نشته چې دې له پې دوایي واخلي موږ د ولږې نه مرو څه نشته دی دغسې حالات دي رامانې دغه یو ځای هم را سره ناست دی د دې خبرې واورو کار کولی شي چې درته کار سوی پیدا کړو کار نشته دی مخکې دې څه کار مخکې هم دا تیږې مې راایستلې نو هو تیږې مې راایستلې غر نه د دې غرونو نه د غرونو نه مې تیږې راوباسي 100 روپۍ درکول
نو ټرالۍ خبره ده نو چې ټرالۍ په 400 300 خرڅوي راوباسي خرڅوي کور ته لپاره چې شی را پیدا کوو دونه خوري نو نو عزتمندو انشاءالله یو کراچۍ به ورته واخلم یو کار زمینه مساعد کوم په دې چې دغې ورور سره ما تماس نیولی و دغې ورور راته ویل چې یو کراچۍ راته واخله او تقریبا ګرمه هوا ده وایي جاله سیم جاله یو اوس خو جاله لګېږي هر ساعت یو څو ورځې بیا به ګورو چې کوم کار راکېدل ما پرې لګو عزتمندو نور راغلی یم چې کراچۍ هم ورته ورکړم کار زمینه ورته مساعد کوم نور عزتمندو هیله دې نه وي چې دغه پروژه شاکر عزیزي ورور نومیږي په ډنمارک کې اوسېږي دغه پروژه هغې را روانې کړې ده چې دغه څېړمندو ناچارو کورنیو د کار زمینه مساعده کړه نو شکر الحمدلله دا د شاکر عزیزي ورور دغه دعا او برکت دی چې دغې ورونو ته موږ کار زمینه مساعد کوو مورجانې زوی ته به د کار جوړ کړم صحیح شو نور انشاءالله دا به کار کوي او یو 100 روپۍ به کور د نفقه پیدا کوي سمه ده ته به راسره لاړ شي چې دا د کار زمینه مساعد کړم صحیح ده عزتمندو باران دی باران دی راځي دا کار زمینه ورته مساعده کړي دغه ماشومان د خوشحالي یو احساس کوي خو دیو چې دغه د ماشومانو دغه کاکا دی فامیل دی نو دیو ته مې یو کار زمینه مساعده کړې ده باران ده په دې باران کې راغلی یم ښه چاله ورکړه دیو ته عزتمندو د خیال د غریبانو ساتي خیال د غریبانو ساتي خان آغا خیر بنسار خیال د مسکینانو ساتي خیال د مسکینانو ساتي خیال د یتیمانو ساتي خیال د غریبانو ساتي خیال د غریبانو ساتي خان آغا خیر بنسار خیال د مسکینانو ساتي خیال د مسکینانو ساتي خدای استا لقای مقصد خدای استا رضای مقصد خدای استا رضای مقصد دا د غریبانو همکار خیال د افغانانو ساتي خیال د افغانانو ساتي خیال د یتیمانو ساتي خیال د غریبانو ساتي خیال د غریبانو ساتي خان آغا خیر بنسار خیال د مسکینانو ساتي خیال د مسکینانو ساتي تل د یتیمانو همکار خان آغا خیر بنسار خان آغا خیر بنسار خدای